ای قدرمنو ځوانانو، چاته پیسې مه ورکوئ. لطفا زمونږ دا خبره واورئ، په خلاصو غوږونو باندې واورئ، په سړه سینه باندې واورئ. چاته پیسې په ژوند کې مه ورکوئ، مه ورکوئ، مه ورکوئ. او که بیا هم تاسو چاته پیسې ورکوئ، په خپله باندې به ډېر زر تر زره به تاسو پښیمانه شئ. دا چې تاسو لږ لږ پیسې پیدا کړي دي په زحمت باندې، په خواریو باندې، په وظیفو باندې او په ډېر په مشکله باندې، په مزدوریانو باندې، دا پیسې به ستاسې لاړې شي، دا به سین ویسي که چاته م ورکړي. نن سبا متاسفانه اعتبار سر خوړلی ده. په یاد ولرئ، اعتبار کوچ کړی ده، اعتبار تللی ده او ختم شوی ده. اعتبار ختم. ځکه د خپل ژوند قصې درته وکړم، تاسې به حق حیران پاتې شئ. او هر وخت دا پیغامونه موږ ته خلک رالیږي، د وټساپ له لارې رالیږي چې سړي ته مې پیسې ورکړې او سړی لاړ، او دومره ښه سړی و او دومره اعتباري سړی و او دومره پې د بزرګي پې ختمه وه. دغه ته خلکو وکتل او بس اخر کې نتیجه څه شی شوه؟ اخر کې نتیجه لاړه او پیسې هم لاړې. بیا ټول عمر زړه خورئ او تشویشونه کوئ او غمونه کوئ. فرضاً زه تاسو ته مثال درکړم، سړی اعتباري ده، سل په سل اعتباري ده. زه دا نه وایم چې ټول خلک غله دي او بې اعتباره دي. صحیح شو، اعتباري نفر تا پیدا کړ، دې سړي تاوان وکړ او همدقسې شوي دي. دا ما په دې خپلو ګناهګارو غوږونو مې له خلکو نه اورېدلي دي او په خپلو سترګو مې لیدلي دي چې تاوان وکړي، بیا تاسو څه کوئ دې سړي سره؟ دا سړی د ستوني رانیسئ، وژنئ، څه یې ورسره کوئ؟ صحیح شوه، خو پیسې او مال خو دې لاړه. د هغه زحمت او د هغه خواري، د هغه وخت ضایع شو، زحمت یې ضایع شو، اوس تا پیسې لاړې، ته خالي لاس په ولاړې بیا ته هغه سره هېڅ هم نشي کولی. او که لاړ شي عریضې ته خوشحاله چې زه به عریضه وکړم، خپل حق به راوباسمه، نو دا به ته په کلونو کلونو بیا منډې وهې. د چا خبره؟ بیا به بوټونه هم نوي ورته واخلې، څو جوړه به تیار ورته کېدې او دې منډو ته به بیا ته ځان تیار کړي. کلونه کلونه به ستا ولګېږي او بیا بالاخره هېڅ به هم په لاس باندې در نشي. د هر وخت سر درد دی، د همیشه لپاره سر درد دی. مهرباني وکړئ چې یو ځل دغه اعتباري نفر تاوان وکړي، بیا به تا ته چی په لاس درشي؟ هغه ته دغه تاوان مې وکړه، خبره ختم. مال مې راړاوه، بس ویني او زفت شو، داسې شو هسې شو، خبره ختم. غل راغی ویې ویل هر څه. نفر قصه کوله که نه وایي چې ښه اعتباري سړي سره چې په مدینه منوره کې اوسېږي، بالکل برابر سړی، کاروبار مې ورسره شروع کړ. بل ورځ احوال راکړه چې کوټې ته سړی راغلی او غل راغلی ده او مال یې وړی ده، بیا راشه. کلونو کلونو کېږي دا دعوه روانه ده. نو د الله بندګانو، د دې د حل لاره څه شی ده؟ د حل لاره دا ده چې په خپله باندې تکړه شئ. زما مارکر هم سم کار نه کوي. په خپله باندې تکړه شئ، په خپله باندې کاروبار وکړئ. که نه شئ کولی، یو وچه غوندې سودا پې وکئ، یا پې کور واخلئ یا پې ځمکه واخلئ، ټوټه ثابته به درته پرته وي. په مشوره باندې، په دقت باندې، په خپله باندې تکړه شئ او په خپله باندې دا پیسې په کار راولئ. شرمېږئ پې مه، تجربه به مو حاصله شي. حد اقل دغه 1 لک 2 لک افغانۍ چې تاسو غونډې، دا به ټولې ستاسو له لاس نه یو دم نه وځي، زړه به مو نه ځورېږي، نه به دردېږئ. که خپله باندې به لګیا یې، که تاوان هم راځي، لږ لږ به راځي، هر څه نه به خبر یې، تجربې به ترلاسه کوئ، ټکسرونه به وخورئ، آینده کې به انشاءالله ښه شئ. نو په خپله باندې تکړه شئ او کاروبار وکئ. بل چا په لاس باندې کوشش وکئ چې کاروبار او تجارتونه ونه کوئ او نه دا خوبونه ووینئ چې زه به ډډه به مې وهلي، قرار مطمئن به ناست یم، آرام، او دفتر ته به ځم راځم او پیسې به را روانې وي. دا خوبونه دي. خیال است و محال است که چا خبره. اوس که یو څوک په ما باندې اعتراض وکړي او دا وایي چې له ځانه لګیا یې هسې، صحیح شوه. اسلام دا مزاربت، دا شراکت د څه لپاره جایز کړی دی؟ اسلام خو وایي چې مزاربت یو څوک کولی شي، یو چا ته پیسې ورکولی شي د کاروبار لپاره. په دې کې یو نفر د تجربه لري، دا ډېر ښه ده، تجربه لري، هغه به کاروبار مخکې بوځي، بل نفر پیسې لري، نو دوی دواړه به سره یو ځای شي یا به شراکت وکړي. صحیح شو. یو لږ پیسې به یو واچوي، لږ پیسې به بل واچوي، کاروبارونه به روان کړي. نو دا څومره ښه کار ده، صحیح ده، زه دا منم. تجارت مزاربت هم شته ده، شراکت هم شته ده په اسلام کې، او دا ښه کارونه دي. صحیح شوه. ویې کوي، خو لطفا
دغه مخکینی خبرې په نظر کې ونیسئ، غوږونه مو خلاص کړئ چې نن سبا متاسفانه ښه نه ښه سړي باندې چې ته باور وکړې که نه ستا باور در خرابوي. دا زما د خپل ژوند تجربې دي چې زه تاسو سره شریکوم. شاید ستاسو په درد باندې به ولګېږي، خو که تاسو بیا هم شلی او وایئ چې نه سړی صحیح ده او با تجربه ده او پوه ده او دا ده او هغه ده او زما کلک ملګری ده او هم صنفي مې ده ورسره کومه مضاربه ورځه ورځه د خیره او الله جل جلاله دې مل شه. خو دومره وکړه چې مهرباني وکړئ یو ښه صحیح قرارداد واضحه هر څه ولیکئ چې سبا بیا حد اقل یو چیرته دعوه وکړی شي او بندې ترړې دې ضایع نه شي او قرآن او قسم ته خبرې ونه رسېږي. حد اقل تا سره یو سند پروت وي په واضح ډول باندې چې وروره زما او ستا قرارداد په دغه باندې وشو، په دغه اصولو مطابق به ما او تا مخکې ځو او دومره به ګټه ستایي، دومره به زما یې، دومره پیسې مې درک کړې، دا دې واخیستلې، دومره دې کار دې راوست. وختاً په وخت لږ پوښتنه کوه، ورځه دقت کوه او الله جل جلاله دې درته خیر راپېږي. دغه یو څه د ژوند تجربې وي د کاروبار په رابطه باندې چې ما تاسو سره شریکې کړې. هیله ده چې څوک پرې خفه شوي نه وي او الله دې ګټور تمام کړي.